د سړک له غاړې درولي وای پاکستانیانو ته راسه مهاجر ایسته که ګلبدین دي دی ویل که یې پړ چې ګلبدین نه ده بېنظیره ده دغه تېر تاریخ کې حاجي صاحب مولوي عبدالرحمن صاحب یې کاوه موټر یې ورکړی نو موټر یې څه دي ده زده ده خو موټروان یې چېرته تللی یا ویده ده حتیز دا خو له وزیر اکبر خان یې زخمي راخیستې جمهوري شبخانې ته چې دا خو دونه جای نه ده په کابل کې زه یې پخپله موټروان یې یاره ویښ کړی نه ده یا چېرته تللی نو موټر خوا دا داسې موټر سړی چلوي خو اول به کلچ نیسي بیا به موټر ګیر ته ده په یوازې کلچ کې اکسلیټر تخته کړی نو ډاکټر صاحب خو اساس موټر دی په درېیم کې یا په دوم کې تیزه دی اکسلیټر یې پرې نیولی دی نو یو ګولایي په مخ ورغلی د دې څه رسېدلی دی وروسته یې وایي چې ما کلچ ونی هغه اکسلیټر موټر تېز شوی دا ګولایي چې هغه سره تاو موټر چپه شو موټر چپه شوی موږ چې ورسې مولوي صاحب دا خو سم ځای ولې چپه خو دا خو د دې وړ نه و چې تا چپه کړی وه نو د ده دلیل څه شی دی موږ کړی حاجي صاحب یقین دې وسپلي ما ګناه دا ګیرونه یا قریب المخرج دي ګناه یې په جاپان ور واړوئ ما ګناه ولاکئ دا ګیرونه یې داسې قریب المخرج دي د مولوي دغه کیسه درته وکړم د مولوي نظر محمد صاحب خدای پاک ته ووایي مولوي نظر محمد یو نادره شخصیت دی دا نو د پنځ کیسه هم د لیکانو متوجه سوی اګر ستاسو ته نه کوم دا خو د جهانیانو ته کوم تاسو په خدای کړی دي مولوي صاحب د خدای پاک وکړي مولوي نظر محمد چې موږ د واغز و اندړو پاندړو کې جلال ځای وو نو دې کیسه کله لاړم وروسته د تېر تحریک په وخت وایي چپانو مې اغوستې تحریک ولېږم کومه کیسه وایي لاس تاجکستان ته وایي وروسته یې ډېره ټایټه پښتو یې زده وه ته وایي ما ته توتي شیخ یې وایي مال وو وایي دوه سواله در باندې کوم که دې هر کړو 100 ډالره درکړم وایي مال وکړه وایي تره توی ستاسې مڼې خورئ مالټې خورئ انار خورئ انګور خورئ خټکي هندواڼې الو ممیز نو دا شراب ولې نه خورئ شراب خو له د میوو جوړېږي دا څوړ دین نو وایي ما دغه دې دلیل ده دا جوړېده وایي درته چې وه وایي ما تاسو خو هم ډوډۍ خورئ نو دا غول ولې نه خورئ غول خو له ډوډۍ جوړېږي وروسته یې وایي په ځان پرېویان بیا راته چې که دا خو دې هم کړو یا دې نه کړو یا ما زه ناجوابه کړم په ډالر دې درکوم بیا راته وایي چې تاسو دا د غله لاس پرې کوئ په پښو په لاس یې شی راخیستي په پښو ورغلی وایي پښه پرې کوئ مختلف یو یې لاس پرې کوئ موږ و دا زموږ د دین فیصله ده چې یو لاس یو پښه دې پرې کېږي وایي ته راته چې ښه نو دا زاني ولې نه ولې دغه حالات مقصوده یې نه پرې کړي تاسو ټول زاني و زانګۍ مړ کوئ خو زما خو د ښځې فرج نر فرج وکړي تاسو ټول ولې مړ کوئ وایي مر کله مساوات راځي د نر خو به پرې کړي د ښځې به څنګه او بل په دغه کې پېښور کې د زموږ مجاهدونو دغه ویل دا د سپېژنۍ درس دی وایي سپېژنۍ یو کم تو د دې درسونه وایي نو دلته وایي د علما ټول سره راټول سوي په وخت جهاد کې د رهبران سره یو ځای کې او یو اتحاد د دوی په منځ کې یو رهبر وټاکي دا ګلبدین رباني وایي هغه ځای کې ته تللي بیا له ولې خو له تشناب کاغذه کار اخیستي رباني وایي خار ورته وایي وردنجو چې استاد دا څه کوي دا موږ مذهب د استعارات کې ساده سوچ وایي وردنجو چې وچ سپه خپل خار خو دې ګڼو ته ونیو د دې موږ هم ورته نیسي دا که دروغ د پرېښتیا دی بلا وګرځي بیا نه نیوه چې دوی سره جوړ سوي وایي له ده به هله به چا څه خوشحاله دي په نظر دې خدای اخته کې دا څوک پرې خفه کېږي یار یې بلای پسې که خوشحاله کېږي بیا یې بلای حقیقتونه به وایو نو وایي دا رهبران د په سره جب چې یو اتحاد د دوی په منځ کې و چې خو نصر کېدو یو رهبر د دوی په منځ کې وایي زه یم بل وایي زه یم بل وایي بل یو کوچنی پېښوری راغی سټیج ته ودرېدو چې مولانا صاحب 10 دقیقې اجازه غواړم وایي موږ پېښوریان 2 نفره غرو ته ولاړو دا غر ډېر او باد و ښې یخې اوبه کړې وایي اوس مړه ما ته خیال راغی وایي څنګه وایي چې یو 2000 میږي مې وایي په دغه غره کې مې پوه دی او په دغو یخو اوبو مې اوبولې څنګه به چاغه سوي وایي بل چې مړه ما ته هم خیال راغی وایي څنګه وایي چې یو 10 لیوان مې وایي یعنې مې سار دی تا په میږو در پرېښوده یعنې بېګا څنګه به چاغ سوي وو وایي دا د اول پسې تا پلار دغسې بخیل و ډېر د سپیزو یارې وایي سره ولې خو ورغلی خیال ده نه لیوان سته نه میږي
وایي په وینو یې سترګو سره ولاړه. خلک چې ورغلل وایي چې څنګه چا د ولې همداسې وکړي؟ وایي دا زما خیال هغسې مېږي وایي داسې کیسه ورته وایي زما نس لیوان وایي وایي افغانانو تاسو ته خیال درغلی 2 لکه پوځ د روسانو په افغانستان کې تیت شوی په ټول وطن کې مدغم شوی تاسو دلته په پاچاهي نه سره جوړېږي پاچاهي دي چا د تاسو یار روسان وباسي بیا پاچا سره وټه په خدای هغه ملایان یې داسې یېخو میخو د طالبانو هم ډېر مېلمه کېږم طالبان وایي په بل حکومت کې ډېر ګرځېدي ما دې هغو خو ډېر لیونی سترخان و او تاسې مال مېلمانه ته نو داسې ښه خوند نه درکوي او ملا بېغیرت مېلمانونه نه بېغیرت ملا د ملا په دې مېلمه نه بیا چې په کور کې اپسمان د کوري له هغه کوره بل څوک وځي بیا ملا ورسي او ملا طبعا ساتر لري ملا چې مېلمه کور ته بیا د ښځې خوا ته داسې ولاړه لکه سړی چې مسافر تر سپي تېروي که د ملا بات ته د ملا کټواز کې مېلمه نو کوچنی هلک د ملا سره راغلی او کټوازر ته اوس هغه حاجتان د ملا په حیثیت دومره نه یې خبرې او د ملا په قدر نه پوهېږي وایي حاجت احمده وجوده منظور دی دی په ملا ټوکه د ملایانو باندې دغه ولادونه داسې ګران دي کوچنی هلک یې دونه غټ مېلمستیا ته راوستلی ملالات پاچا ګران دي خوش اولادي ما د ملا د ارامنې شک نسته پې موږ تاسې ښځې خو ما تر کور پسې راډېرې ګرځي خدای ته موږ ته که نه بله شي نه ده راباندې ګران ملا دومره خوشحاله سو یاره چې ته داسې معقوله خبرې دې وکړې ملا په چا نه دي ګران په هر چا ګران دي شاید وردګ دا وکړه خوټه یې تڼاکې بیټه وردګ معصیت ته وایي چې جنت خوند درکوي که دوزخ وایي شاید چې لیلې وه زه خورې یې څم یو بل هلک به وایي چې په سالانه امتحان کې هم ناکام و په چارمانه امتحان کې به هم ناکام بل ورته وایي چا ورته صاحب نو پلار یې وایي ورته وایي چې هلکه څومره خوارۍ در باندې کالم څومره مصرف در باندې کوم هر کار ته ناکام یې په سالانه کې ناکام یې په چارمانه کې ناکام یې سبا امتحان ته که ناکام شې بیا به ما ته نه وایي پلار چې ورغلی بیا ناکام سوی مازدیګر یې وایي پلار ته وایي غلام حیدرخانه زه بیا ناکام مدازم شغال مدازم شغال دا پاکستان چې معلم صاحب ښه نتیجه وکړي په ګاډیو پخوا سلامات علیکم سلام وایي پخوا چې بیا ښه نتیجه وکړل په پاکستان کې دا نرخ روپۍ ګاډۍ تړل دی به ښه نتیجه وکړو نرخ خلکو طاقت لري نو مهاجر وایي ښځه خراب ګاډۍ تړل د سړک له غاړې درولي وایي پاکستانیان سره اس مهاجر ایسته که ګلبدین دي دی وایي لکه یو پړ چې ګلبدین نه ده بې نظیره ده زه هغه د مدازم چې شغال